नबी अलैहि सलाम फरमाई वे रब्बुल आलमीन वाई कि पटूल मखलूक के और हर सके माता ख्वा खदादा कि ज़वान सड़े मातू हुई कि अल्लाह जमा तोबा दा ज़वान सड़े वाई या अल्लाह मेरी तोबा दा अल्लाह रहमत पर इंतजार दे कि ज़वानान बकल तोबो बासी ज़वानान बकल तोबो बासी ज़वानान मियाश्तर बांधे राले खुली ज़वाने अल्लाह दर कड़ी दी दा द कुरान द ख़त्म द पार दी के नम बम नौ पवलाड़ ब कुरान तो वदरेगा माल अल्लाह ज़वानी रा कड़ी बिया बदिसी वक्त राशि कि पे कुर्सी बनासी बिया बदिसी वक्त राशि कि द कोर ब तराउल नशरात ले जाड़ी बा नो पज़वाने के नन उक कि बिया अरमान न कई वो अल्लाह ची रूह मनो वलाड़ बो मखोस बीमार मा न अल्लाह बदर लबियाम अगा अजर दर की न अल्लाह द ज़वान तोबे त पता मदे बस तोबो बस न रहमत में आश्ता द मग़फ़िरत में आश्ता او اول عشر شروع دا دا رحمت میاشت دا رحمتون راوریگی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین دعاگانی غواړی درود شریف زیات وای اول عشر کی چې یو پیرا سوک درود شریف وای نو صلی الله علیه عشرا الله تبارک وتعالی په لس رحمتون راولیږي د یو درود په بدله کې لس رحمتون الله را لیږي نو چې تزر پیری درود شریف وای نو سو رحمتون را لزر رحمتون در باندې د الله په یو ورس کې وروریدل او لړ درود وصلی الله علی النبی الامی دا څومره لړ درود دی دا زر پیری ډیر په اسانه کیږي نو چې دا زر پیری وای نو لزر رحمتون در باندې د الله د طرف نه وروریدل دا د رحمت میاشتا رحمتون راوریږي د جهنم دروازې بندې دی او د جنت دروازې کولو دي ډیره د برکت میاش را لاله ډیره د رحمت میاش را لاله چې ظاهرانه نشي عبادت پکې وکړو چې ظاهرانه نشي بل کوشش کوي د خپل وس مناسب د خپل وس مناسب نبی علیہ السلام فرمای چا چې یو روزدار له درو جماعتي انتظام وکړو یو روزدار ستا په مال روزه ما تکړه نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې دومره اجر لري ته دغه روزدار عمر اجر الله تعالی درکو ستای ټول ګناهونه معاف کړل او چې یو غلام دې د الله په لار کې آزاد چې یو کستا په مال روزه مات نو صحابه خو غربونو صحابي راغی ویل الله حبیبه مون خو دومره طاقت نه لرو چې سړی موړ کو نبی علیہ السلام ورته دا په مړولو نه دا په یو کجوره باندې دا په یو نونې ډوډۍ باندې میلاویږي خو چې ستا په مال سوکرو جماعت کې نو کوشش کوئ خپل مالونو کې لګ لګ برخه وکئ لګ لګ برخه ځان له کیلو کجوري لې دغه نیمه کې نیم کیلو بل ورکا نیم ځان ته پرې خو چې وای دا خلک رو جماعتي چې زما پکې اجر کی بختور خلک چې ستا په مال چارو جماعت تکړه نو یو د خپل روزي اجر شو بل چې ستا په مال اگر روزه ما تکړه دا اغه د روزي مر اجر ستا مو